د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای من قال لا اله الا الله دخل الجنه او وجبت له الجنه. یو څوک چې د زړه په اخلاص باندې د دې کلمې اقرار وکړي لا اله الا الله ما سوا له پاک رب له خالق له پروردګاره بل څوک د عبادت او د تعریف وړ او لایق نشته د ستاینې، یوازینی ذات رب العالمین دی. وجبت له الجنه. یو حدیث شریف کې د دواړو جهانو پر سردار فرمایي چې دخل الجنه، بلکې بل حدیث شریف کې وجبت له الجنه، د دې سړي لپاره جنت واجب شو. دوستانو فقط یو بل خبر لا ماور د دواړو جهانو سردار فرمایي صلی الله علیه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مره، یو څوک چې سل پیری سبحان الله وبحمده وای سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده فقط هم دومره سل پیری كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، 1,40,000 نیکی به الله پاک ته د انسان په عمل نامه کې ورته ولیکي. الله پاک به پر دې سل واره د سبحان الله وبحمده پر لوستلو د انسان ته ورکړي. د سیدنا ابا هریره رضی الله تعالی عنہ یو چا پوښتنه وکړه چې آیا دې عمل هم شته چې د هغوی حساب او کتاب د ثواب د په 10 لکه ورته میلاویږي؟ لکه هغه بازار ته چې ولاړ سي نو چې دعا ووایه یا هغه بله دعا یا نور دغسې اذکار چې راغلي دي. د مبارک ورته فرمایل چې بعضې وخت کې او بعضې عملو باندې الله پاک 10 لکه نه په 20 لکه ثواب انسان ته ورکوي. دلته تاسو ګورئ د سل پیرې چې په عامو وختو کې ووایه، د جمعې ورځ هم نه، د اختر ورځ او شپه هم نه، روژه مبارک هم نه، نو چې په روژه او په جمعه کې بیا ووایه نو بیا خو زموږ د همغه کیسې دي. یوه ورځ ملا نه و، بله ورځ طالب نه و، بله ورځ امین نه و، بله ورځ کلیواله نه و چې سره برابر سو هغه جمعه و. په نن سبق ویل کېږي په جمعه کې. زموږ دا بس دغسې یا همدغه شانتې وي یا نه دې خدای وبخښي. المسیح به وویل څه ووایه؟ ورته ویل ولې کوو شاید څه ورغاړه کې بیا په ولاړې شربل کارونه موږ د دنیا په ډېره چالاکي و، په ډېره چسپاندې باندې کوو. ذکر ته ملا ماته در ذکر او تر اذکارو تر خدای در یادولو مو پالتو مجلس ډېر ښه پر طبیعت باندې لګېږي، نه په شپه پکې ستړي کېږو نه په ورځ. نو ځکه خدای دې نه وبخښي نو موږ ته خپل قریبان به وایي نفس به راته وایي څه ووایو. بس الله دې خپل فضل و رحم را باندې وکړي. نو په یو سل پیرې د سبحان الله وبحمده په لوستلو 1,40,000 نیکۍ د الله پاک انسان ته پر دې عمل باندې ورکوي. دوستانو دلته زموږ مقصد بل څه دی؟ څو اعمال دي، څو شیان دي چې دوه شیان واجب کوونکي دي، دوه شی واجب کوونکي دي، دوه شی سره برابر دي، یو شی په 10 دی، یو د 200 څه واخله تر خدای در خوښي پرې دی. هغه شی چې واجب کوونکی دی هغه دا دی چې یو سړی په داسې حالت کې مړ سي چې د دې کلمې اقرار هغه سړي کړي، ژوند یې پر اسلام تیر کړي، د شرک څه بیزارې شرک نه کړي، د دې سړي لپاره جنت واجب دی. ولو که د خپلو ګناهونو د سزا څخه وروسته د لمونځ یې نه کړي، زکات یې نه ورکړي، نور کیسې روژې نه نیولې، د دې ګناهونو د سزا یا د بخښ څخه وروسته به الله پاک جنت ته ضرور داخلي. دا کلمه واجب کوونکې ده، لکه په دې حدیث شریف کې چې اول تیر شو او وجبت له الجنه. خو د شرک څه لري زغلی. دویم واجب کوونکی هغه شرک او کفر دی. یو څوک چې پر شرک او پر کفر باندې ولاړی جهنم د هغو دپاره واجب کوونکی دی. دوه شی چې سره عله سوي دي او برابر دي، یو د نیکۍ چې د عزم وکړي الله پاک پر دې باندې بس تاته یوه نیکي درکوي په کس د نیکۍ نیت نور نه سره ورسېدله. دویم ګناه چې دې وکړه، ګناه یو په یوه ده، یو چې په 10 دی نو هغه چې د نیکۍ عمل وکړي د یو د 10 څه واخله در 200 بس 10 باندې خدای وعده در سره کړې ده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یو په 200 دی، په 200 د خدای د دین په لار کې د ځان او د مال لګول
دینی کارونه یو داسې کار چې دغه ګټه بل مسلمان ته رسیږي، عام د دین مرستو امداد د خدای د دین لپاره که نه. پرون ته خپله سوچ فکر ورته وکړه، د دې بدله د 900 الله کړې ده په دې کې، نو ټولې د خدای د دین د پراخي لارې کې راغلي دي، لکه تر جهاده، تر تبلیغه، تر علم در اشاعته، در علماو، د دې ټولو. یعنی لنډه دا د خدای په لار کې چې ستا روپۍ ولګېده، وخت یې ولګېدی، د 900 وعده یې کړې د بارانو در 7 لکو در 7 کروړو، اخواته الله پوهېږي او ستا اخلاص ته به خدای پاک ګوري. نو دوستانو الله تعالی دې موږ ته دې توفیق راکړي چې یو د لا اله الا الله ذکر، دغسې سبحان الله وبحمده، دغه شانتي استغفار، دغه شانتي درود شریف، دغه شانتي وخت ابس نه تیر وي. کله چې جنتیان جنت ته ځي او هغو ته معلومه سي چې پر دې اسکارو باندې څومره لوی لوی اجرونه انسان ته ورکول کېږي، وي هلته به انسان په خپله ګټه او په نفع پوه سي چې اوهو ما ګټه کړې ده او که مې نقصان کړی دی. هغه بس وخت جنتیان به د دنیا پر تورو پر سپینو باندې ارمان نه کوي، زرت یې پاته سوي دي او هر څه ځینې پاته سوي دي، ارمان به پر دې کوي چې هغه بس وخت څنګه راته تېر شو. نو بس الله پاک دې موږ ته د دې توفیق راکړي دوستانو چې موږ ته که ولاړ یو، که ناست یو، که روان یو، که په کار اخته یو، که لګیا یو، بس استغفار یا کلمه طیبه یا یو یا بل یو څه خو مې په خوله کې بهترین وخت وي هغه دی چې مرګ ته په داسې حالت کې راشي چې ژبه دې د خدای په ذکر نه ودی. یعنی کوشش وکړي چې مرګ خو نه معلومېږي څه ټیم راځي، یعنی ته آل ورځ آل شپه ټوله ورځ و ټوله شپه بس عمر ستا داسې وي چې هغه ذکر وي. بهترین سړی په تاسو کې هغه دی چې په لیدلو یې تاسو ته خدای یاد شي. یو سړی چې ذکر کوي تاسو د یقیني غاړې بندي چې بل څوک یې وویني خدای به ور یادېږي که نه. نو خو بهترین سړی همدغه سو چې په خبرو کولو یې ستاسو په علم کې اضافه توب راشي. ګایېږي خو ټوله دنیا ګړې مګړې غیبتونه او کیسې دي، هر یو ګډ، لیکن چې په علم کې په ستاسو په خبرو د هغو په خبرو ستاسو په علم او په معلوماتو کې اضافه توب راشي، په خاصه توګه په دیني لارو په چارو پوه کړي په خپل مقصد، نو بس دغه ستاسو سړی دی. او کله چې د هغو په عملي زندګي په تاسو کې زهد او تقوا راشي، هغه چې لمونځ کوي هله راځه ماجت ته ولاړ شي، نو په تا ته هم سوچ در میلاو سي چې یاره دا سړی څنګه به دې اخیستی دی. نو دغه ستاسو بهترین سړی دی او د دوستي اختیار کوي. سر هم بخلاص.